خدایا پاکه کتاب دا حق نه دغه بدعمله ورته ځکه وایم چې روزګار نه کوي خو بدعمله دی چې دا چېرته ورک شوی دی جهانګیري وا جهانګیري سره پلاره دا دې راغلمه ورته خوند کوي ما ته راځي کې سوی پلاره دا دې رالومه وی خدایا دا اولاد دی تو چېرته وي پلاره تر یو چکر ته او دا دې بېرته راغلم تا هغه وکړو دا دې راغلم درته اوس څه وی راته چې ما ښه خاره پورې درغی خو هغلته ناسته مې دروغ ولې وی ما ته تو چې کار دی کالي خو دې او اغوستی کالي مې اغوستې پلاره ما هم اغوستی خو کالي که نه ها تو دا دومره خلک خبر دی چې دا ستا کاکا کډ راغلی د پاکستان نه دنیا وروانه ستړي مشي دی او ته ما ته نه وایې چې ستا ورور راغلی ولې پلاره فکر مې نه و که نه و دا ونه دونه بوټی سر دی دې کې ماغزه دي ونه چیلي ماغزه همداسې فکر مې نه و سوچه مې د ذهن نه وتې و برید خو نه دی لکه چیلي خپک خوله کې کېږي داسې کار دی ښه چې تر کور دې راغلی دی د پاکستان نه ښه ګیله کوي ګیله حق دی دنیا ورله ستړي مشي نه موږ نه یې ورغلي ځو هغې ته ستړي مشي نه ور به شو پلاره او د خیره ورځو چې بیا خفه کېږي که نه جګېدی شو ها، صحیح ده، لاس صحیح مو راوړه زه داسې اړي پیچاړ خو نه یم چې ته ما جګایي راځه ولې ښاده راواز راځه دغه دی دا جهانګیر کور یې هماغه ځای کې دی که بل ځای کې دی نه هغه ځای کې نه دی څنګه خپل کور ته ځي ملک صاحب ورته ځای ورکړی دی په اوسېږي کله خپل کوڅه کې دي نو ورته ځي خیره ملک صاحب ورته باغ کې ځای ورکړی دی ورکړی دی ورته بس هلته دي یاره خدای دې ژوندی لري دا ملک صاحب ښه سړی دی ښه سړی دی خدای دې ژوندی لري پلاره دا اوبه ګولې مې ته راوړي ولا چې زه الله دې خات کا خدي وکړو دا هوا بدله شوې ده زمونږ دا صحت هم ورسره ډېر ګډوډ شوی دی او بابا او بس دا ګولۍ به زه وخورم یاره زویه دوی خو م وخوړه خو دا یو خبره درته کومه چې هغه تره او د تره زوی دې نه ښکاري نه پوهېږم بابا نو چې څنګه را معلوم نه شو دنیا را وچلېده موږ دلته ستړي مشي ته د دوی درک نه لګي سترګې م په لار دي ولې هډوکی مې دی خون مې وینه مې ده خپله چې موږ نه خو به څه غلطي نه شوي که نه نو را به شي الله به خیر کړي را به شي بس زویه مازدیګره پورې به ورته وګورو هغې بېچاره سره پاسم ټلیفون نشته که نه که رانلې بیا به موږ ورشو که نه صحیح ده بابا سمه ده صحیح ده خو مشر دی حق یې دی په موږ السلام علیکم تو به ولې راځې تو به ولې راځې زه په خیر مولې دي نه ته کېنه خیر کېنه ته مشري کېنه که نه الله شکر دی خدایا او خدایا شکر دی خدایا چې زما ورور خپل وطن ته راغی خپل هېواد ته راغی قربان دې شوم څنګه یې وروره شکر دی ستا د واګانې دي وروره شکر دی چې روغ جوړ مې ولیدې ډېر کوشش مې وکړ ستا د لیدو خو څه وکړو د دوه ملکو خبره وکړه داسې کار دی وروره زه راتلم ښه زه راتلم خو خبره نه وم دا نه دی دا که دا اوس څه وکړم نه 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 خیر دی دا بازار کې ګرځي راګرځي دا خبرېږي مو خبره نه وم که زه خبره په خاپوړو راځم واورو دا خو لا پرېږدی خو دا نه دا مضره حشره دا خوالکان دي مغزي کار نه کوي دا ولې په ناره دي تړلې ده دنه چې جوړ شوی دی ده دا شودو کې سوی دی دته شودو نه دی رسېدلی تیلی تې جوړ شو تیلی چې کار دی که نه ډوډۍ زه پخوم ویا به چای زه پخوم تو ته زه کالي مینځم په دې سپینه ګیره تا کار نه کوي پټو کې کار نه کوي غوا مې ورته واخیستل کتاب وپیل هغه ونه پیل لاړم هغه مې خاص کړو په میله باندې حیران د حیران یم څه وکړم ده سره ولې دې پلار سره ته ولې داسې زیاتې کې ولې نه کاکا کار کومه چې کار یې کوم او بل زما دا وجود دی دا کمزوری دی خپله وخت راوسه کومه او څه مې د وسه کېږي هغه ورسره کوم خو نو کار خو نشته تاسو ته پته سم کار نشته نوره وا دې اورېدل کار کومه دا د کار دی
خو دا ورځې که بس څوک خدای راکړی دی بس الله بخیر. الله تعالی دې اوس صحت ورکړي کمزوری دی رښتیا هم دې وویلې خو دغه تا مخکې ویل تا وایي واده عجیبه سړی عجیبه سړی دلته څوک خور لور ورکوي ولې واده دې ورته نه دی کړی اوسه پورې ما خو ویل چې تا ورته واده کړی و. وی واده دی یو دی جرګه لاړو ها بس ویل د ته نه ورکوو دا دی هغه دی ښځه باندې چې دا هم دا ویل که واده راته نه کړي کار درته نه کوم ها مجبوره شوم واده که څوک ښځه ورکړي که نه نو دا ډوډۍ پخلاوی دی که چې شی ورته وایي پخلی پخلی ها دنه خو به زه خلاصه وشوم که نه ها. بل تنور ډوډۍ دی حساب کتاب دی که کالي مینځل دی که نه لاړم چې لاړم ښځې مې ورته وم ها. چې ومې خو دسمال راوړ که ډاګان دی وت په خپله په سپینه کې ټپکی وخل دا ګډېدل ها. عجیبه کار چې واده وختو ته لاړم د هغه یو ورور دغه چلی ها وروره ونه والم نو داسې کړم بېعزته کړم وځه تر هغه تیلې ته لور مانه غواړي ما ستا پلار ما ته ورکړی دی که دا لور دی دا رښتیا خور دی ها. وایي زه نه وم ها او پلار ما نه مشوره نه دی کړې و تا ته درکړې وځه که وځي نه خو جوختو خېږم بس بېعزتي وکړو لاړو بس ها اوس کار اسانه دی ها اوس مې چل زده کړ څنګه اوس مې چل زده کړو نو ما ته خو مې ویل کوم چل دې زده داسې کړ؟ کار کوم ښه ها چې دا ځل جرګه ځو ها ستا زوی ورته خیب کې دا زما زوی دی چې واده کول دلته به وو څنګه بس خوښه مې ده در دوکه سره ده نو دوکه ده خو وروره وروسته راته لانجه جوړه نه نه شي جوړېږي بس ها. چې وارې واده وکړو نه باید نه جوړېږي لاجه څنګه کوي نو اوس دې ته اوس څه ورکوي څه وکړو نو والله چې زمونږ هم څه د وسه نه کېږي خو دا خو دې والې نشه مشه خو دنه نه کېږي دا څنګه دی شوی دی اوس زه یېرېږم چې دا سړک ته ونه وځي او مې پرېږده دا کډې راځي دا بار ګاډي دی غټ ډېره تېزه هوا یې ده هسې نه چې دنه اوچت ولا ګپ شپ خو ګپ شپ خو به که لګوم خو شکر دی چې خدای په خیر ځان شوی وره نو بس دغه دی والله وروره داسې درته ویم چې هغه ملک ټول د هلکو زلکو دی منډې ترډې به وې دغه به وې زړی د ژوند په خوند نه پوهېږي دا خو خپل ملک دی بیا هم دا نشته چې وروره دلته ونیسه او راونیسه دا خبرې پکې نشته دی ما چې چېرته مهاجر داسې یو مهاجر هغسې کار شته کار نشته کار نشته مونږه یقین وکړه چې تا وویل چې ځوان شوی خو زه چې خپل ځان ته ګورم په دې باندې خراب شوی یم ډېر چې هغه د کور نه به وتو همدکې به هم سل سوداګانې وي چې خدای روغ به بیرته کور ته راشو که نه دلته خو شکر دی چې چېرته زړه وغواړي ځه زه خپل وطن خپل وطن زه ښه دی چې راغلی زه اوس دا وګورم مالک صاحب ته خدای ښه وکړي کور یې لا جوړ دی تا ته ویل راځه زما ځای کې اوسې زی راکه الله دې ودان ساتي زی راکه وراشي دغه مزمل جانه ته خو مخکې نه راغلی نیولی وي چېرته وي څنګه وو هلته حالات حالات خو کاکا خراب خو زه په پنجاب کې وم کارخانه کې مې کار کولو او بس کارت شته او کارت نشته بس وینولم او بس راویړولم دې غاړه نو پنجاب کې څه کولو پښتنو ملک کې پېښور کې به وي نولس سلو وو ته ولې هلته بس هلته غټې کارخانې وې هغې ته تللی وم او ګوره یو څو کسان وایي که نه چې لر او بر یو پښتون نو لر او بر یو پښتون خدای بعضې ګلخانان هم ومني ولا ګلخانان زما نه خوښېږي لر او بر یو پښتون دی او کاکا سچه معنی که نه وروره بالکل بالکل ته څنګه یې تلیا خیم مثلا ټیم پاس کېږي وایي ما ته وایي ټیکه ولار ته وایي څه باندې دغه شی دی والله چې وروره یو غلطي درنه شوې دا سړی درنه سریلا شوی دی نه ما ورو سره شوی خو نه دی ها زه پوهېږم ها دا ابل اوس کټۍ ته لګېدلی ماستو کټۍ سور پاک وخلی ما کې دې پیشو راغلی ګورم پیشک ناست زه نه ناجایزه کوي نو دومره خوراک سره خو چې تا باندې کړی خوراک بېرته تا خوري دا ولې لږ ځان ته خیال وکړه کار کوه روزګار کوه د دې پلار نه دعا واله چې الله دې ورځ سمه کړي خطا راته وویې وه حافظ جان ها وروره چې داسې کار دی زه خو د نظم زه د نظم کور ته خوله پاچولی ځکه څوک نشته لالی للو یو دا کور دی که خدای ته د خدای ورحمېږي که نه یو چې د جرګه وکړو دا به وښیم
ایسته به خودله بیا به بل ځل خیره موزه ملجان ستا خو اولاد همدا یو مشر زوی دی همدا یو مشر زوی بس ما ته یو دی لري خو خواریکخ سړی دی نه مو خدا ما خواریکخ شکل دی نه پته لګېږي شکل نه پته لګېږي نو موږ ته اجازت راکړې ګوره مازدیګر ماښام نه دی تا ته ما ډوډۍ کړې راځي بله خیر زه خو یم دا غرمه ما سره تېره کړه دومره موده پس راغلی او بیا به ځې که نه په کلاره به دې بوځي دا زما زوی به دې بوځي زه مزمل جان شرمنده یم تا ته یو خو چې راتلم باید ما سره راوړی وې خو تو شه لاسه وایي تو مې دښمن یې. زه غریبي د دار سړي پروا نه کوي شکر دی چې روغ هم ولیدي امیر کې. نو د الله دې راته ژوندی لره ښه دی چې په خیر راغلي پردی وطن د نیمو شپو دی که څه وایي پردی کار د نیمو د شپو دی نیمو که نه؟ شپو دی بلکل نو که نن دی که سبا دی مهاجر او مهاجر او زر خیر زه د خیره نو ښه دا دی چې په خوښه راووځي دلته به ځان له یو لین روانه کړي ګنې بیا به درپسې ډانګۍ راغستی د کور کالیم د ایسارۍ خبر شوی یم وروره نر هغه سړی دی چې یو پنځه شپږ ورځې لس ورځې مخکې راشي آفرین پوه شوې چې څو تا ته ګوره دلته چې ستاسو سترګې وغړېدې د یوه روپۍ په شل ده په شول ده نو که نه پوه شوې شکر دی ګل غوندې وطن هم دی الله بیا باد کړي چې موږ پکې خواري وکړو موږ پکې علاقې وکړو دا وطن به خدای جوړ کړي هلته چې څه کار کوي دلته وکړه دلته وکړه چې زه نه یم او ته نه یې دا ملک په چا باندې آفرین خدای ژوندی لره تا سره زه الله دې خوشحاله ساتم ما سره چې موقع جوړه شوه درځم د خیره صحیح ده زه وراره د دې پلار دعا دې واله ښه په کار خیر روزګار کوه خدای دې ژوندی لره ځه لکه راځه راځه په مخ هم خشه په مخ هم خشه